افغان ځواکونو هلمند کې پر طالبانو قیامت جوړ کړی د چې افغان ځواکونو تازه څنګه په هلمند کې طالبان په شا وتمبول، څومره مرګ ژوبلې طالبانو ته اړولې ده، چیرته عملیات ترسره کړي، په دغه ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. هلمند کې 106 طالبان وژل شوي. افغان ځواکونو په تیرو 4 ساعتونو کې د هلمند په نهر سراج، ناوه، ګرمسیر ولسوالۍ او په لښکرګاه ښار کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي چې د دوی د 8 قمندانانو په ګډون 106 تنه وژلي او 30 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویل شوي چې افغان ځواکونو د طالبانو 9 اسمیله بېلابېلې وسلې، 6 پایي مخابرې او 15 موټر سایکلونه نیولي او د دوی یو پټنځای هم له منځه وړی دی. باید یادونه وشي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ سره سم جګړې ته زور ورکړی چې د افغانستان د ملي پوځ فعال دفاع کې درنو تلفاتو سره مخ شوې ده. لیدونکو په دې هیله چې دغه مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.